ځینې خلک عادتاً پیشلمې نه کوي او په نهاره روژه نیسي، یا د تنبلۍ یا د بوختیاو یا د نورو عذرونو له امله. پیشلمې کوئ ځکه پیشلمي کې برکت وي او پیشلمې ضروري دی. روژې لپاره پیشلمې ځکه کوئ چې الله تعالی پکې برکت اچولی دی. له انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پیشلمې وکړئ، بېشکه په پیشلمي کې برکت وي. په پیشلمي کې بله مهمه خبره دا ده چې پیشلمې یا وروسته یا شاته کوئ. ځکه له ابو حازم نه روایت دی چې سهل ابن سعد رضی الله عنه ویل ما په خپل کور کې پیشلمې کاوه او بیا به په تلوار سره راتلم چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په لمانځه کې سجدي ونیسم، یعنی د سهار لمونځ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای وکړم. له دې حدیث مبارک ښکاري چې پیشلمې وروسته کول ښه کار دی، او صحابي سهل ابن سعد رضی الله عنه به همدغه کار کاوه. په کور کې به یې پیشلمې کاوه، بیا به لمونځ طرف ته تلو. دغه دوه حدیثونه د صحیح بخاري په معتبر کتاب کې روایت شوي دي چې د حدیثو شمیره د 1340 او 1320.